السلام علیکم ملګرو. نن به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو چې تاسو به پبلک سرویس کمیشن خیبر پښتونخوا کې خپل اکاونټ څنګه جوړوئ. هغه دپاره به تاسو خپل سرچ کې ګوګل سرچ کې KPPPSC ولیکئ، سرچ به کوئ. داسې یو سکرین به ستاسو مخې ته راشي. هلته به آنلاین اپلای سیسټم دا به سرچ کوئ، په دې به کلیک کوئ. داسې یو سکرین به ستاسو مخې ته راشي. ټول ناول به دلته لیکلی وي NIC پاسورډ. دا هغه خلکو دپاره دی چې د هغوی پروفایل یا ID د اوله نه په پبلک سرویس کمیشن خیبر پښتونخوا باندې جوړه ده. نو هغوی که تاسو چیرې نوي نو تاسو به خپل اکاونټ داسې جوړوئ. اول به راشئ لاندې نیم، دلته کې به خپل نوم ولیکئ. بیا ډسټرک چې کوم ډسټرک سره تاسو تعلق دی، کومې ضلعې سره بنو، کوهاټ، ټانګ، نو هغه خپل ډسټرک چې تاسو د هغې ډومیسایل لرئ هغه به سلیکټ کړئ. ټیک شوه. هغې نه پس به راشئ NIC، دلته به خپل شناختي کارډ نمبر ولیکئ. دلته بیا ایمیل اډرس، دلته به خپل ایمیل اډرس ورکړئ چې کوم ستاسو د ایمیل اډرس دی. بیا به دلته خپل د ایمیل اډرس پاسورډ ورکړئ او بیا به هغې نه پس ساین اپ دلته به راشئ. نو ستاسو ID به په پبلک سرویس کمیشن باندې جوړه شي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو چې ستاسو به دې نه علاوه خپل پروفایل څنګه اپډیټ کوئ، خپل ایجوکیشن به څنګه اپډیټ کوئ. دا ټول هر څه به تاسو ته موږ په وخت ښایو.